تاسو چې دا کومې خبرې د ریاست په حواله وکړې نو خو ډېره کمې دي او موږ غواړو چې زموږ دا غږ چې دی دا د سوشل میډیا د لارې یا د میډیا له لارې یا زموږ د چینل له لارې ورسي نو غوره به وي. بل زموږ کتونکو ته څه نظم یا څه شعر څه ویل غواړئ؟ زه څو شعرونه در سره شریکوم چې یو دوه کیتې درته وایم چې تر فطرت قاعده کې پاتې شولو هغه سړی فایده کې پاتې شولو او هغه د خپل دور زاهد و عابد هغه په یو سجده کې پاتې شولو. او یو درې شعر نور دي چې کله کله سړی ښه وي کله کله سړی بد شي، کله کله سړی ښه وي کله کله سړی بد شي. ژوندون نوم د تغیر دی کله شد او کله مد شي. کله کله سړیتوب هم د سړي د وسه وځي، کله کله سړیتوب هم د سړي د وسه وځي. کله کله پښتونخویه زړه سړي سره په ضد شي او وځي زړه مې وځي زړه مې وځي د ادب د حده وځي. خو ای عدم تشدده ستا حدونه مې سرحد شي. او د غزل څو شعرونه در سره شریکوم چې غزل لکه څه دی چې خندا ورکې پیدا کا ښکلا ورکې پیدا کا دا مړه بصري وپوکه لږ ساه ورکې پیدا کا. دا سترګې ملغلرې دا دوه شونډې شکرې دا مړه اندازونه دا ستړي ماښامونه مستی ورکې پیدا کا درزا ورکې پیدا کا. عمرونه شل کلیزې او ادا ورکې پیدا کا دا مړه بصري وپوکه لږ ساه ورکې پیدا کا. او دا سپورې شونډې دا تورې شونډې دا ستړې مخ حیرانه دا حسن پریشانه نغمې ورکې پیدا کا ګډا ورکې پیدا کا. د ستورو او سپوږمۍ د حسن غلا ورکې پیدا کا دا مړه بصري وپوکه لږ ساه ورکې پیدا کا. یو ترې قرار ورکا یو لپه خمار ورکا مستی او نظر دواړه ماښام او سحر دواړه اختر ورکې پیدا کا انبر ورکې پیدا کا د زیړ مازیګري د رنګ ښکلا ورکې پیدا کا دا مړه بصري وپوکه لږ ساه ورکې پیدا کا. ډېر ښکلی شاعر ډېر حساس وي خو زمونږ په ټولنه کې مونږ چې آف د ریکارډ اوس خبرې کولې هم پکې مونږ ووایو چې مونږ پښتانه چې دي دا د پاپولیزم ښکار دی او چې کله په شاعرانو کې یعنې داسې قسم له خلک چې لیونو بس څه ووایي او خلک یې اورېدل شروع کړي تاسو ته څه زور درکوي؟ ډېر زور ورکوي سید الله صاحب. یو داسې ده چې یو زه وایم شاعر چې نو لکه د شعور نه اخس ټکی دی که نه یو د ولس ذهني لیول چې دی نو هغه خپل ذهني لیول ته راوچتول دي او یو د خپل ذهن د لیول نه د ولس د ذهن لیول ته کوزېدل دي. نو بیا خو واضحه خبره ده ظاهره خبره ده چې کسکریات به ډېري بیا خو بس پرمن کسکر ته پی ایچ ډي سکالران راغونډېږي هغه ته به وایي چې وا ډېر ښه. او دا یو شاعر څه دی ډېر زور ورکوي؟ دا ډېر زور ورکوي. نو زور په دې خبره باندې نه دغه خبره ده چې پښتانه پاپولیسټ دي. اوس که ته وګورې که پالیټکس ته ځې نو هم پکې وګوره ښکاره خبره ده او که دې طرف ته راځې نو هم داسې او د پاپولیزم ښکار شوي دي داسې مسخرې چې لکه دا خبره نه ده. اوس طنز و مزاح چې دی نو دا هم د ادب حصه ده خو بیا دې له نوم د طنز او د مزاح ورکول پکار دي کم از کم ادب پې شرمول نه دي پکار. نو موږ د داسې خلکو لکه هم دغه کوو دې له ډاډ ورکوو خو د خپل فیلډ باندې دی خو شاعر دی ورته نه شي او شاعر
ظالمې اور خو در راباندې نو خو نو بل نو خو کو لکه اوس دا فن کیدی شي که نه مزاح هم کیدی شي خو دا شعر نه شي کېدی شعر نشي کېدلی زمونږ د کتونکو دپاره ستاسو یو شعر دی یو نظم دی ګام پسو دی گس پسو دی گام پسو دی سوداګره گس پسو دی گام پسو دی سوداګره او تل پسو دی بام پسو دی سوداګره او راته ووایه رهبره نن وخت دی راته ووایه رهبره نن وخت دی تا خرڅ کړی کام پسو دی سوداګره د کابل پسته پسو د په لاهور کې د لاهور نیلام پسو د سوداګره انګریزي ویسکي شراب بوتل پسو دی انګریزي اسلام پسو د سوداګره د ملک پګړی په 100 روپۍ خرڅېږي د جومات امام پسو د سوداګره د ملک پګړی په 100 روپۍ خرڅېږي د جومات امام پسو د سوداګره د یوسف غونته کې سپین په اصل نسل نن سبا غلام پسو د سوداګره او د خرڅ نه دي مګر بیا هم په ارزښت کې د کخار پیغام پسو د سوداګره او یو درته بل وایم چې ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي ملک د پښتنو لوټي میراث راله د پلار لوټي او څوک په قلم لوټي او څوک په دستار لوټي نو پاتې پر اخزن او پر رهبر کې فرق حس نه دی یو به د په لار لوټي او بل به د په ښار لوټي د کلو خلک لا تر کومې سادهګان به یو هره قافله راله د خپل کلي سردار لوټي او اوس خو د ګلمخو خوله کې ژبې ګڼې شوي دي تا به په اقرار لوټي او ما به په انکار لوټي د څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده او خلک په تیاره لوټي خو مونږ سم په سار لوټي او ته د کمیرالې ګله ټول خلک دې ولوټه ما خو بې محفل به د اختر خوږه اشغار لوټي ډیره مننه اختر علي اختر صاحب چې موږ له مو وخت راکړو زموږ کتونکو ته هم ډېره ښکلې شاعري مو وړاندې کړله په دې ډېر منندوی او بیا به تاسو راغواړو نوې شاعري به ستاسو نه اورو ډېره مننه